او اکثر دې ورځو کې د خلک حلواګانې پخې ډوډۍ پخې خلکو ته ورکوي دې کې خیال ساتئ زموږ استاد به مونږ ته وی ویل دې کې اکثر د غیر الله په نوم منښت شوي د غیر الله په نوم منښت کول دا شرک دی په دې سره انسان کافر ګرځي ټول نه وایم د ټولو په نیت باندې زه حمله نه کوم خو اکثریت پکې دغسې جاهل خلک دي یاره دا د شیخ عبدالقادر جیلاني په نوم دا د نبي علیه السلام په نوم دا د پلانکي په نوم نظر منښته دا عبادت دی دا به صرف د الله په نوم کې د بل چا په نوم به نه کوې زموږ ټولو فتاوجاتو لیکلي دي چا چې د غیر الله په نوم نظر ومنو منښته یې وکړه د سړی کافر شو زن طلاق شو ښځه ورباندې طلاق شو دغسې خوراک خوړل دا حرام دي زمونږ علاقو کې خو به دغسې نه وي الحمدلله دا صحیح العقیده مسلمانان دي خو بیا خیرات صدقه هر وخت کولی چې ورځ ورته مه خاص کوه نور کوي چې چا د اولې ورځې خیرات وخوړو لکه د خنزیر غوښې وخوړه او چا د میلاد خیرات وخوړو لکه د خنزیر غوښې وخوړه ولې حلال شي ته حرام وي ولې امت جنګي ولې امت ته بدعتیان وي رب کریم وی وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله وکلوا مما ذکر اسم الله دا څه چل در باندې شوی چې زمانون په یاد شي او ته نه خورئ اخورئ چې زمانون په یاد شي الله وی اخورئ دی وی نه نه دا د غیر الله نامزد دی دا به نه خورئ وما اهل به لغیر الله کې غلط ترجمه درته کوي ښه تاسې عوام خو دې ته خوشحاله یې چې قرآن کریم مخې ته پروت دی نو قرآن کریم کې ما به څنګه دوکه کوي د قرآن کریم الفاظ بالکل صحیح وی لفظي غلطي پکې نه کوي لفظي تحریف پکې نه کوي او لیکن معنی چې کوي د دې ځینې کوي ښه وما اهل به لغیر الله دا معنی ده 106 تفاسیرو حوالی میں پدی اللہ سرا غنڈی کری دے یو سل شپک تفاسیرو اٹولو دالی کلی وما صبحا الاسم غیر اللہ اگا چی دا زبح پٹیم کی دا حلالی پٹیم کی چی دا چاڑو ورطا پدی و دا جان او دے مارے و دے حلقوم پدی چار رگونو باندے کی دی دا غٹیم کی چی دا اللہ نالا و دا بل چا دا ہر چا نم دی واغستو پدی حرامیگی زمون که دا زیارت سروے دے و که دا عرس دے و که دا میلاد دے و که دا یولسم دا زوان دے اغا دا اللہ پا نم حلالیگی بسم اللہ اللہ اکبر باندے حلالیگی دا غیر اللہ نم پکی نه یادیگی او کتوی چی دا مخکن پی نم یادی چی دا دا بغداد دا لوی زوان دے دا دا پیر بابا دے دا دا میلاد دے اگورا دا غیر اللہ آواز پوچت شو کنا دا خود دا قربانے سمر ساروی دی دا نامی خو پی تمک دی رورا ولی دا قربانے پا ساروی دا خلق نامی نک دی چی دا فلانی دے دا فلانی دے بلکہ زب کتاب الآثار دا محمد ابن الحسن شیبانی پیش کم اگے کی حدیث روڑی عبداللہ ابن رواحہ صحابی دے او اگا دیر مالدار او دا گڑو رمیوا پا دی گڑو کی یو گڑ باندے نامک دی حاضی شاط رسول اللہ ویدا گڑور کی دا رسول اللہ مبارک گڑ دے لیکنن چه باز پختانا دا سیدانو دا پارا دا یو لسمی چرگوٹے یا چیلے یا بل سنامزد کئی جدا دا سیدانو دے نو دغا نوی معتزله زمونږ د زمانی و تسوی ودا ما اهل به لغیر الله کی راغو دا حرام شو او دا د شرک کو دا شرک نه دی دا کار صحابو کړي ګډانو کې یو ګډ باندې نامک دی ودا ورکه د رسول الله مبارک ګډ دی نبی له سلام په خپل لوی اختر کې دوه ګډان راوسته یو د امت نامزد یو خپل نامزد لاسونه به اوچت ک اللهم تقبل من محمد ومن امه محمد ومن آل محمد الہا دا یو گڑ ما زما طرف نہ قبول کا دا بل گڑ زما دا امت او زما دا اولاد دا طرف نہ قبول کا ومنگم دا وایو چی اللہ ستا پو نمی لالو او دا دا نبی علیہ السلام دا طرف نہ قبول کا ثوابونی اغا مبارک دا ورا سوا زمونگ دا زمانی معتزله سوی دا حرام شو دا نہ حرامیگی ترمذی شریف کی حدیث موجود دے علی سے بدو قربانیانے کولے چاورته ویل چې یو ولې نه کې چې دوه کې ته غریبي وی اوصانی رسول الله ان ادهی عنه دا یو چیلې زما دی دا یو د رسول الله دی ما د سید الکائنات وصیت کړو چې و علی چې کلم قربانی کې یو به د خپل طرف نه کې یو به زما د طرف نه کې نو که ګډ یا صدقه نامزد کول سره حرام دی د علی صاحب د دې قربانی باره کې بس دا کو حدیث د ترمذی شریف دی ابو داود کتاب الزکات سره بسکی چې سعد رضی الله تعالی عنہ خپل مور پس خیرات کوي د نبی له سلام سره مشوره کوي هغه ورته وی د بو خیرات ور پسې وکا فحفر بيرا وقال هذه لام سعد وفي النساء فتلك سقايه سعد بالمدينه هغه کوي کني په کوي بورډ لګي په بورډ لیکل کوي وی دا د سعد مور پسې وقف دی امام نسائی وی هغه سبیل هغه کوي وی نن مدینه منوره کې موجود دی او حاجان ته خیراتی وبس کی
هغه په صدقې بورډ لګوي که نه چې دا د سعد مور پسې وقف دی نو په نامزد کولو دا حرامیږي نه دغه صرف بهانې دي که چا درته ویل د اولې نشته د درېمې نشته د جمعې نشته د بار ربیع الاول نشته یا فلان نشته فلان نشته دا صرف صدقه نه مني